ملګرو د دې نه به نور ګران کار څه وي. ملګرو تاسو ته په دې سیټ کې یو ویډیو چلیږي. ملګرو یقینا درته ووایم چې د دې نه به نور سخت کار به څه وي. دا یو کولی درنګ دی ملګرو، یو کولی سورنګ دی. دا هلکان پکې لګیا دي، ګورئ تاسو ته مخامخ ښکاري په سکرین باندې. خو کوشش وکړئ ملګرو ویډیو د ټولو ملګرو سره مخکې شیر کړئ او زمونږ دا نوی پیج دی دا هم ځان سره فالو کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راوړم. ملګرو دا د یو کولی درنګ دی، یو کولی سورنګ دی، دا ملګري پکې کار کوي. خو زما د ذهن مطابق زه وایم چې د دې نه به نور ګران کار پکې څه وي. دا د ټولو نه بهترین ګران کار دی. دا ملګري پکې لګیا دي چې د کومې علاقې سره تعلق ساتي. ملګرو ډیر ګران کار دی، ډیر مشکل کار دی. دا وګوره پټلي ورته جوړه کړې ده. ملګرو یو غر په لرګو باندې رټینګ کړی دی. خو ملګرو دا ډیر خطرناک کار دی. ملګرو تاسو ته مخامخ ویډیو ښکاري هم یقینا چې تاسو به هم داسې کار نه توبې وباسئ. ملګرو یقینا چې ډیر زیات ګران کار دی. زه خو ملګرو د دې کار ته ډیر زیات خفه شوم. ملګرو داسې ځوانان ډیر پکې تلي دي، د دې دنیا نه پکې تلي دي. دا یو رور ماته ویډیو راواستوه چې په دې باندې تاسو ریاکشن یو ویډیو وکړئ. او ملګرو کوشش تاسو وکړئ دا ویډیو پیغام زما ټولو ملګرو ته ورسوئ چې ټولو ملګرو ته زما دا ویډیو پیغام ورسي. ملګرو یقینا درته ووایم چې ډیر مشکل کار دی د کولی درنګ. دا هلکیان لګیا دي، ډیر مشکل کار دی، ګران کار دی. تاسو ته ښکاري مخامخ پته لګي نه چې دا په کوم ځای کې لګیا دي او دې خطرناک سورنګ کې دننه کار کوي. نو هله مکه په دی باندې څه چل وشو کورونو ته داسې ډیر مړي پکې لاړل د کولی درنګ والا. ډیر ځایونو کې ما وکتل ګیس هم دې کې جمع کېدلی شي. ډیر د خطرې کار دی. ملګرو تاسو ته په دې سیټ کې یو ویډیو چلیږي. دا ویډیو د مخامخ د هلکان پکې لګیا دي او د خطرې نه ډک ځای دی. دا د کولی یو سورنګ دی، یو کولی درنګ دی. دې ځای نه کولا وباسي او دا غریبانان مزدوران پکې لګیا دي. خو ملګرو داسې خلکو ته زه یو پیغام ورکوم چې د ځان خیال ډیر زیات ساتئ، ځکه الله مکه دې کې ګیس هم جمع کېدلی شي، دې کې هر رنګې حالات راتللی شي، په دې کې اور هم لګېدلی شي. خو دا کسان بیا تاسو پیژنئ به هم نه چې دا هغه کولی والا خلک دي. داسې رنګونه دی ته بدلوي. ښه ملګرو زما دا ویډیو پیغام کوشش وکړئ د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا نوی پیج دی دا هم ځان سره فالو کړئ. مشر خیروال تعالی کې اجازت ښه ده او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.